امرالله صالح پر کابل ښار توغندیز بریدونو په اړه تازه څه ویلي دي او د دې توغندیز بریدونو د ټپیانو په اړه څه ویلي دي. سلامونه لیدونکو، دا خبر په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پر کابل ښار د پروني توغندیز بریدونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 10 او د ټپیانو شمېر 51 کسانو ته پورته شوی دی. نوموړي نن په دې اړه خپل فیسبوک پاڼه کې د یاد توغندیز برید له کبله د وژل شویو کسانو نوملړ خپور کړی او ویلي دي چې د یادې پیښې په اړه د کابل ښار اوسیدونکو ټولې پوښتنې به په نږدې راتلونکي کې ځواب شي. پر کابل ښار له توغندیز برید سره سم د حکومت پر کشفي او امنیتي ادارو او په ځانګړي توګه د کابل پر امنیتي مسؤلانو د خلکو نیوکې له دې کبله زیاتې شوي چې ګواکې مسؤل چارواکي د ورته پیښو په اړه بې پروا دي. دوی په کابل ښار کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوي بولي او وایي چې د یادو چاودنو زیاتوالی هم د امنیتي چارواکو بې غورۍ له کبله دی. دې ته په پام د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د 6:30 بجو په نننۍ سهارنۍ غونډه کې د کابل امنیتي مسؤلانو د لرې کېدو او یا هم د تغییر او تبدیل پریکړه نه ده شوې. نوموړی زیاتوي چې له موجوده چارواکو سره به د یادو پیښو مخنیوي په برخه کې ګډې هڅې کوي او اجازه به ورنکړي چې وسلوالو مخالفینو د ورته بریدونو په کولو بریالي شي. لیدونکو، د دې لپاره ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د امرالله صالح د دې اقداماتو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ.